کم پلاران چې غواړي چې داغوی اولاد دي پوره موده د تی پي اخري نو مند دي خپل بچو ته پوره 2 کاله پي ورکړي په دې مسلې کې به د بچی پلار هغوی له خوراک او جامې د معلومي طریقې مطابق ورکوي خو پچا باندې داغه د وسنه زیات بوج چول نه دی پکار نه خو دی مور په دې وجه په تکلیف کې واچولې شي چې بچي داغه دی او نه دی پلار په دې وجه تنکړي شي چې بچي داغه دی د پي ورکون کې خزي دا حق لکه څنګه چې د بچي په پلار باندې دی د غشان داغه په وارث باندې هم دی خو که دوانه په خپل رضا او مشوره سره بچي د تینه پرې کول غواړي نو پدې کې څه ګناه نشته او که تاسو غواړئ چې تاسو بچولا بل خزه پي ورکړي نو پدې کې هم څه ګناه نشته خو پدې شرط چې داغه کما مزدوري تاسو مقرر کړي هغه ورلا د عامي طریقې مطابق ورکړئ د الله نه ویریږئ او په شی چې ستاسو کوي پاغه ټول د الله نظر دی پتا سو کې چې کم خلق مړشي او رستري خزي پاتشي نو هغه د خپل ځانونه سلور میاشتي او لسرزي په انتظار کې وساتي بیا چې کله داغوی عدت پوره شي نو داغوی اختیار دی چې د خپل ځان په باره کې په مناسبه طریقه سکول غواړي هغه دی وکړي پتا سو باندې داغه هیڅ ذمہواری نشته الله تاسو د ټولو د عملونو نه خبر دی د عدت په دوران کې که تاسو د دغه کندو خزو سره د نکاح کولو اراده په اشارو کې او کو ظاهر کړی او کو په ځل کې پټي وساتای په دې دوه کارونو کې پتا سو هیڅ ګناه نشته الله په دې په دې چې دغه کندو خیال بس تاسو په ځلونو کې ضرور راځي خو خیال کوئ چې پټي واده ورسره اونکړئ کسي خبره کول ورسره غواړي نو په عامه مناسبه طریقې ورسره وکړئ او تر هغه پوری د نکاح تړلو فیصله مکوئ تر سو پوری چې عدت نه پوره شوه خپه شي چې الله ستاسو د زړونو په حال باندې خبر دی نو داغه ویریږئ او د دین هم خبر شي چې الله ډیر بردبار دی او وړې وړې خبري معاف کوي ستاسو د پاره پدې کې هیڅ ګناه نشته چې خپل خزلا مخکې د لاس ورولونه یعنی د کوروالی کولونه یا مخکې د مہر مقررولونه طلاق ورکړي په داسې مسلې کې هغوی لا سنس ضرور ورکول پکار دي مالدار سړی دی د خپل حیثیت مطابق او غریب سړی دی د خپل حیثیت مطابق په عامه مناسبه طریقه سره سو ورکړي دا حق دی په نیکانو خلکو باندې